السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو تازه او ډېر مهم خبر درکړم. دغه د افغانستان د شر وړیزې لوبو کیپټنسي په هکله باندې چې اصغر افغان یو ځل بیا خپل پوره کوششونه روان کړي دي او غواړي د افغانستان لپاره دغه راتلونکی شر وړیزه ورلډ کپ چې کوم ترسره کیدونکی ده. اصغر وایي چې د دغې لپاره زه غواړم د افغانستان ملي ټیم کیپټنسي ترسره کړم. هغې نه وروسته به بیا اصغر افغان دغسې خبره ورکړې چې زه به خپله کیپټنسي یعنې پرېږدم، خو بل طرف ته به زه تاسو ته د افغانستان چیرمن فرهان یوسفزي ارادې بیا بدلې دي چې فرهان یوسفزي چې کوم د خپل فیسبوک پاڼه کې دغه پوسټ کړی ده چې خپل مینوالو یعنې د افغانستان د کرکټ مینوالو نه دغه غوښتنه کړې ده چې د تاسو په نظر باندې د شر وړیزو لوبو لپاره باید موږ کوم کیپټان وټاکو. حالانکه ما خو فرهان یوسفزي ته دغسې میسج کړی ده چې یعنې ته دغسې حالاتو خو کیپټان بدلول د ما په نظر باندې خو به دومره ګټور ثابته نه سي، ځکه شر وړیزه ورلډ کپ ته تقریبا 4-5 میاشتې ټایم پاتې ده. نو دغسې حالاتو کې یو نوی کیپټان راوستل، بیا هغه ټیم جوړول، دغه ټیم کمبینیشن خرابېږي. ځکه ماته چې څنګه نتیجه ښکاري لکه کال 2019 کې چې څه سوي ول، زه اوس هم وایم دغه او مخکې مې هم دغه تاسو ته تېرو ویډیوګانو کې ویلي دي، خو بیا مې ورته ویل که تاسو غواړئ چې حتمي یعنې 100% کې کیپټان بدل کړئ نو بیا نجیب زدران بهترینه لوبغاړی موږ سره نشته، ځکه بهترینه لوبغاړی خو ډېر دی، خو که چېرته دغه ځوان لوبغاړی لکه رحمان الله ګوربز، نوین الحق دغوی ته کیپټنسي افغانستان کرکټ بورډ ورکړي، دغه به ډېر زیات تاوان باندې تمام سي، ځکه هغه خپله پرفارمنس ځوان لوبغاړی دی، خپل ځان یې دومره ثابته کړی نه ده، نو دومره غټ مسؤلیت په دغه لوبغاړو باندې اچول دغه به د ما په نظر باندې دومره ګټور ثابته نه سي. خو زه به تاسو ته وایم چې تقریبا 2-3 ورځې وروسته به افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د شر وړیزو لوبو لپاره به دغه کیپټان هم اعلان سي. په دغه خبر کې مین مقصد د ما دغه و چې اصغر افغان ډېر غټ چارواکو سره کتنه هم کړې ده، ډېر پوره خپل څومره تعلقات هم چې دی لري ډېرو غټو چارواکو سره کتنه هم کړې ده، او بعضې د افغانستان کرکټ بورډ کې بعضې داسې کسان دي چې د اصغر افغان غواړي چې اصغر افغان یعنې کیپټن سي دغه شر وړیزه کې به یعنې موږ وایي کیپټنسي ورکړو، هغې نه وروسته به موږ یعنې دی کیپټنسي نه خپله هم اخواته کېږي. نو که خیر دغه 2-3 ورځو کې به هر شی واضحه سي چې اصغر افغان خپل مقصد کې څومره کامیابیږي او دی کیپټن ټاکول کېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه نجیب زدران، نوین الحق او که رحمان الله ګوربز د شر وړیزو لوبو کیپټن ټاکول کېږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره په کمنټ کې خپل نظر هم شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.